ډېره ډېره مننه. زه د خپلو دوو شعرونو نه تېرېږم او د غزل یو څو شعرونه عرض کول غواړم چې ړومبی ځل و چې نن مې ترېنه ښې پوښتنې وکړې، ړومبی ځل و چې نن مې ترېنه ښې پوښتنې وکړې، د ځان نه مې د ځان په حوالې پوښتنې وکړې. او مننه چې کله خاموشي شوه لکه شور په ډک محفل کې، چې کله خاموشي شوه لکه شور په ډک محفل کې، مجبوره هره خوله شوه هرې خولې پوښتنې وکړې. او مننه چې کله خاموشي شوه لکه شور په ډک محفل کې، مجبوره هره خوله شوه هرې خولې پوښتنې وکړې. او سړیا په دلیل او په منطق را سره کېنه، سړیا په دلیل او په منطق را سره کېنه، سړیا ما خو سپینې او رڼې پوښتنې وکړې. مننه ډېره مننه. سړیا په دلیل او په منطق را سره کېنه، سړیا ما خو سپینې او رڼې پوښتنې وکړې. او دا دومره لوی بدلون راغلو زمونږ رویو کې، دا دومره لوی بدلون راغلو زمونږ رویو کې، دا دومره لوی سړي دومره وړې پوښتنې وکړې. مننه مننه ډېره مننه. دا دومره لوی بدلون راغلو زمونږ رویو کې، او دا دومره لوی سړي دومره وړې پوښتنې وکړې. او په خپله یې اسیره عقیده داغي داغي ده، په خپله یې اسیره عقیده داغي داغي ده، خو ما نه یې زما د عقیدې پوښتنې وکړې. مننه. په خپله یې اسیره عقیده داغي داغي ده، خو ما نه یې زما د عقیدې پوښتنې وکړې. مننه ډېره مننه.